پرون ماته یو لږ خبره وکړه چې زه د ګوره دغتې نه ما ماشوم راواغستو چې ماشوم مې راواغستو نو وایي هلک مې راواغستو جینۍ رانه پاتې و وایي زه وغورځېدم ما هغه هلک وغورځوه چې یاره الله به ناراضه شي چې تا جینۍ پاتې کړې وایي زه واپس شوم هغه جینۍ مې هم راواغستو زه چې راووتم واپس چې مې وکتو نو زما چې څه وړي موړي وه هغه ټوله لاړه. زما نوم ظاهر خان دی او زه د پشمال اوسېدونکی یم. سیلاب سچویشن خو داسې ده چې هغه د بیانولو لایق نه دی. هغه یو قیامت صغرا و. هر یو سړی په منډه و. یو مونږ دلته کې چې دی شپې دي خلقو تقریبا 3 ورځې شپې ورځې خوب نه دی کړی. بس دغه منډه ترله کله دی خو منډه کله دی خو منډه مخې ته سیلاب رالی تقریبا د بوډۍ کمر نه مخامخ شوتار دیرلم دې علاقو کې چې دی 3 کلي مکمل تباه شوی دي. بوډۍ کمر کې دی خو طرف ته 8 کورونه په یو ځای باندې یو چم هغه مکمل تباه شوی دی. اریانا بنګله چې دی هغې کې تقریبا ما سره اوس لیست موجود دی. دې طرف نه موږ د بوډۍ کمر نه واله تر دې ازي پورې موږ لیست جوړ کړی دی. 80 کورونه داسې دي چې هغه مکمل تباه شوی دي. خلک بې یار او مددګار دي په پردي کورونو کې دي. بل سہولت دلته کې چې موږ انتظامیه ته موږ بار بار ریکویسټ کړی دی. ما په خپله ایسي بارین ته دغه ته زه ښکته نه پیدل راغلی یم. ما ته یو سړي یو خبره وکړه چې یاره ته په هلیپکاپټر کې ځې که دغه کې ځې که هلیپکاپټر کې ستا یو ورور ته یو تیلی اوړه ورسي نو ما زه به پیاده ځم د ما دې ورور ته اوړه ورسوه. نو زمونږ خپل کور متاثر شوی دی خو الله شکر د مونږ سره انتظامات شته. زما ورور بالکل محفوظ دی. زمونږ بچي بال بچي دا د الله غټ شکر دی. نقصانات ظالم حکومت نشي کولی خو دومره وشي او موجوده ټیم باندې عدادرسي وشي خلقو دغه وشي. پرون ماته یو لږ خبره وکړه چې زه د ګوره دغتې نه ما ماشوم راواغستو چې ماشوم مې راواغستو نو وایي هلک مې راواغستو جینۍ رانه پاتې و وایي زه وغورځېدم ما هغه هلک وغورځوه چې یاره الله به ناراضه شي چې تا جینۍ پاتې کړې وایي زه واپس شوم هغه جینۍ مې هم راواغستو زه چې راووتم واپس چې مې وکتو نو زما چې څه وړي موړي وه هغه ټوله لاړه. هغه کسان اوس پردي کورونو کې دي بې یار او مددګار دي. مونږ خو الله شکر دی دلته کې چې کوم خلک استطاعت لري یا دغه لري هغوی خو څه نه څه کولی شي دغه کوي او قوم ته هم زما دا اپیل دی ښکتني خلقو ته هم زما دا اپیل دی. ټیک ده متاثره یو مونږ ټول پوره پاکستان متاثره دی خو هغه خلقو سره مرسته وکړو چې چا سوره نه وي. زمونږ خپل کور ته زما د تره کور لاړو دغه لاړو خو الله شکر د مونږ سره متبادل انتظام و. نو زه حکومت نه ځان لپاره خپل رور لپاره دغه لپاره هېڅ نه غواړم. زه یم چې هغه خلقو ته محمد کریم شو زرین شو ښکته یوسف صوفي جان شو پورې خانزاده حاجي صاحب زوی شو د دې خلقو مکمل ډک ډک بازارونه لاړو 9 ګاډي ولاړو په ځای باندې 9 ګاډي ولاړو په ګراجونو کې هغه 9 ګاډي لاړو. شهریار حاجي صاحب مکمل محله چې هغې 2 ښځې وې او 2 ښځو لپاره 2 کورونه جوړ کړي و ډبل چاته یو شانتې هغوی هغه مکمل غریبي هر څه چې وه هغه سیلاب یې وړله. مونږ حکومت ته دا خواست کوو ټیک ده سخته ده په ټولو ده. مونږ انتظامیه ته دا خواست کوو چې وروره تاسو د هلیپکاپټر کالام ته ځئ او راځئ کالام په نوم باندې کېږي چې یاره کالام کې خلقو سره زمونږ لوکل خلقو سره رابطه کېږي هغوی وایي چې یاره مونږ ته هم راشن یو تروړه نه دی میلاو شوی دی. سرکاري انتظامیه دا خبره کوي چې مونږ دا راشن سټاک کوو. یاره وروره ته چې سټاک کړې نو سټاک کړې نو دا روړ خو چې کولاو شي دې خلقو ته خو بیا هم ورسي څه مسله خو نشته. اوس 80 کسان د بوډۍ کمر 80 کسان ما سره لیست دی واړه ماشومان چې دي 120 کسان جوړ دا 120 کسان یو ماله څو ورځې ساتلی شي. شپږم ورځ دی خلقو سره انتظامات نشته دغه نشته هدایات نشته. قدرمندو کتونکو د دې روډ جذبات او زما سره خو الفاظ